لاس ورته وایو. د زده کوونکو هڅونه دلته د ننګرهار په مرکزی ښار جلال آباد کې د پوهنې ریاست د ښاري مدیریت او خصوصي ښوونځیو د اتحادیې مسؤلینو له لوري د افغان بیسیم مخابراتي شبکې په مالي ملاتړ د خصوصي ښوونځیو د فارغ زده کوونکو د هڅونې په موخه فراغت غونډه جوړه شوې وه. سږکال ننګرهار کې له خصوصي ښوونځیو شاوخوا 1500 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شول. دغه زده کوونکي به یې خوښ دي چې له 12 ټولګي فارغېږي، خو له حکومت غواړي چې سږنی کال کانکور ازموینه کې د دولتي پوهنتونونو ته د جذب کچه زیاته کړي ترڅو له مخې دوی لوړو زده کړو ته لار بیا مومي. سالمه روزنه راکړې او موږ به د همدې زده کړې له لارې به عالي تحصیلات وکړو، خپل خوښې ښوونځي ته به ځو. تر دولت دغه هیله لرو چې موږ لپاره د لوړو زده کړو د حاصلولو لپاره ښې لارې چارې په لاره واچوي موږ لپاره، او همدارنګه هغه نور چې زموږ لپاره څه مفید تمامېږي هغه زموږ لپاره په لاره واچوي تر څو خپلې زده کړې لوړې زده کړې په صحیح شکل وکړو. په ختیځ کې د خصوصي ښوونځیو اتحادیه بیا وایي سره د ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو یې د کیفیت برخې ته پام کړی او همدا یې پایله ده چې سږکال په دومره لوړه کچه زده کوونکي فارغوي. ډېر زیات فعالیتونه خدمات په دې سکتور کې او خصوصا په خصوصي تعلیمي سکتور کې وړاندې کړي دي او دغه د ظرفیت نتیجه ده چې نن موږ فارغان ورکوو څه د پاسه 1500 تنه زده کوونکي 12 کاله زده کړې کړي دي او ټولنې د آینده زده کړو دپاره او مخکې تګ دپاره وړاندې کېږي. د ننګرهار پوهنې ریاست ښاري مدیریت مسؤلین بیا وایي کیفیت ته یې تر بله هر وخت ډیر کار کړی او په خصوصي ښوونځیو یې هم څار شتون لري. دوی همداره زیاتوي هیلهمندي شته چې له دغه فارغ شوو زده کوونکو به یې په زیاته کچه د کانکور له لارې پوهنتونونو ته بریالي شي. هر ورځ موږ د خصوصي مکاتبو نظارت هم کوو، خپل ملګري چې دي هغوی ته لیږو، هغوی نظارت کوي. الحمدلله هغه څه چې مخکې کمی پکې اوسه که 100% نه نو 90% ته انشاءالله رسېدلی په راتلونکي کې زموږ عزم او اراده دا ده چې د تعلیم معیار زموږ داسې برابر شي چې بالکل 100% چې څوک دا ونه وایي چې زما بچی یو مکتب ته لاړه خو هغه څه چې زما ته امید و هغه نه دی حاصل. د دغه غونډې ملاتړ کوونکي په ختیځ کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې مسؤلین وایي دوی نه یوازې مخابراتي چوپړونه وړاندې کوي بلکې په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې د ځوانانو د هڅونې په موخه د یو شمېر پروګرامونو مالي ملاتړ په غاړه اخیستی. دوی همداره زیاته کړه چې په راتلونکي کې به هم د ځوانانو د هڅونې په موخه د یو شمېر پروګرامونو مالي ملاتړ وکړي. دغه غونډې د سپانسر نه هدف دا دی چې ځوانان تشویق کړو. نو د معارف په برخه کې افغان بیسیم مخابراتي شرکت همیشه همکار پاتې شوی او په نورو فرهنګي برخو کې فعالیتونه کوي. پخوا موږ هم داسې پروګرامونه سپانسر کړي دي، خصوصا د فرهنګ په بخش کې، د تعلیم په بخش کې، د سپورت په بخش کې. په آینده کې هم داسې پلانونه لرو انشاءالله چې دغه ځوانانو دپاره واقعیت د هغوی د تشویق دپاره داسې پروګرامونه سپانسر کړي. د ننګرهار پوهنې ریاست ښاري مدیریت مسؤلین وایي هیلهمندي شته چې په راتلونکي کال کې به د 6م ټولګي څخه د پورته نجونو ځنډېدلي ښوونځي پرانیستل شي. دوی وایي اوس مهال پر نصاب او چوکاټ کار روان دی او وروستۍ پرېکړه به یې لوړپوړي مسؤلین اعلانوي. بلخوا بیا د خصوصي ښوونځیو اتحادیه د تیر حکومت له لوري د دوی لپاره پر جوړو شوو قوانینو نیوکې کوي او پر بد اقتصادي وضعیت کې له اوسني حکومته د لاسنیوي غوښتنه کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.